د 1953 کال وړاندوینه رښتیا کیږي. هڅې روانې دي ترڅو مریخ ته انسان ولیږي. د ټسلا او سپیس ایکس شرکتونو بنسټ ایښودونکی ایلان ماسک مریخ ته د انسانانو د لیږلو پر ماموریت کار پیل کړی دی. خو ترڅنګ یې د یو الماني ساینسپوه هغه حیرانوونکې وړاندوینه هم څرګنده شوې چې نیمه پېړۍ دمخه یې کړې وه. الماني ساینسپوه وړاندوینه کړې چې د ایلون په نوم یو شخص به راپورته شي او انسانان به تر مریخه پورې ورسوي. د اکسپریس ټریبون د راپور له مخې ویل کیږي چې دغه الماني ساینسپوه ورنر وون براون نومېده او په 1953 کال کې د یو ساینسي فکشن ناول لیکلی و چې نوم یې مارس پروجیکټ ای تکنیکل ټیل و. نوموړي ساینسپوه په دې کتاب کې وړاندوینه کړې چې د ایلون په نوم یو شخص به انسانان تر مریخ پورې وړي چې دغه وړاندوینه یې اوس مهال نیمه پېړۍ وروسته په رښتیا کېدو سره ښکاري. تیر کال ایلون ماسک پر خپل ټویټر یو ټویټ کړی و او لیکلی و قسمت قسمت زما لپاره د تېښتې کوم ځای نشته. د نوموړي د دې ټویټ په ځواب کې د ټوبي لی په نوم یو شخص ورته د ورنر براون د کتاب د یوې صفحې عکس پورته کړ چې د ایلون ماسک په اړه یې وړاندوینه کړې وه. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فالو کړئ ترڅو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.